د قرغیوولسوالی ابراهیمزیو د دوو کورنیو ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیده. یا د دوه کورنۍ چې یوې د حاجي غالب او بله د زمري کورنۍ دي، د دواړو ترمنځ د کورنۍ ستونزې له امله شخړه جوړه شوې وه. د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د سیمې د مشرانو دیني علما کرام په هلو ځلو یا د شخړه پای ته ورسېده او دواړه کورنۍ یو له بل سره پخلا شوې. د پخلاینې په یادو مراسمو کې د ولایتي شورا رئیس او یو تن دیني عالم د سولې په ګټو او ارزښت خبرې وکړې. ویل په سوله کې خیر دی او باید ټول په سوله کې ژوند وکړو. ویناوالو له دواړو کورنیو وغوښتل چې له دې وروسته په خپلو کې په سوله کې وخت تیر کړي. بیا دواړو کورنیو په وار سره د ولایتي شورا رئیس او د قرغیوولسوالۍ دیني علما کرامو څخه مننه وکړه چې د دواړو کورنیو کورنۍ ستونزه یې پای ته ورسوله.